او د دین او د اسلام په خاطر به د دوی په وجود باندې د دوی په مال کې څه قرباني را نشي او بیا به بچ شي، داسې نه کېږي. د ایمان سره سره به په خپل مال کې، په خپل بدن کې، په خپل اولاد کې، په خپل ژوند کې د الله عیسه کوي. مسلمانی د الله او د رسول تابعدارۍ ته وایي. مسلمانی د آخرت د ژوند فکر ته وایي. مسلمانی دې ته نه وایي چې سړی د دنیا کې او د دنیا په مال دولت کې مشغول دی او الله او رسول ته هېر دی، آخرت ته هېر دی. چې دته قبر زنکدن آخرت الله او رسول هر وخت را مخکي، دا مسلمان دی، پوره کامیاب مسلمان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله خلقو ته د ایمان او د اسلام دعوت ورکړ، دا ډېر سخت وخت و، ځکه په مخ د ځمکه چې څومره خلک وو ټولو به شرک او الله سره به بل معبود او بل خدای شریک ګڼه. که د مکې مشرکانو هغوی به هم شرک کو، الله له شریک ګڼه. که یهودیانو هغوی الله له زوی ګڼه، عزیر علیه السلام وی د الله زوی دی. که عیسایانو هغوی وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی. که مجوسیانو هغوی اور ته عبادت کو، اور ته خدای وی. وخت داسې و چې سخت وخت و، او یقینا په دغه سخت وخت کې چې کومو خلکو د نبي علیه السلام مرسته کړې ده، دغه خلک ایماندار و. حضرت ابوذر رضی الله عنه د نبی علیه السلام مبارک صحابي دی، ډېر عجیبه صحابي، یو ځان له حیثیت لري. دی په خپله د خپل اسلام قصه بیانوي چې د ایمان او د اسلام نه مخکې به وایي ما چې ته په کفر کې هم د بوتانو عبادت نه دی کړی. زه د الله تعالی د یووالي د توحید قایل وم، ما به الله یو دی، او د ایمان نه مخکې به ما دا کلمه وې په کفر کې او په جاهلیت کې هم چې لا اله الا الله، دا به ما مخکې هم وې. مونځ به مې هم کو، چا ترې تپوس وکړو چې مونځ به دې مخ به دې کوم خوا ګرځو، وی هر ځای الله موجود دی، چې کوم خوا به مې مخ کړی خوا به مې مونځ کو. مونځ به دې څنګه کو؟ وی بس وبدېدم الله به مې یادو، ټیټ به شوم الله به مې یادو، په ځمکه به پرېوتم الله به مې یادو. ځکه چې نبي علیه السلام مې نه لیدلی او نه د مونځ طریقه ورځي، د جاهلیت زمانه ده، نه پیغمبر شته چې ورته مونځ وښیي. په خپل سوچ او فکر به ښکته پورته کېدم، چې کوم خوا به مې مخ کړې هخوا به مې توجه کوله. خو یاره په زندګۍ کې چې پیدا شوی یم نو ما د بوتانو عبادت نه دی کړی. ما ته د خپل عقل دا وی چې دا بوت خو تا په خپل لاس جوړ کړ، دا خو تا تراشلی دی، دله خو دا سترګې او دا غوږونه او دا خوله تا جوړه کړې ده. نو چې کوم شی ته په خپل لاس جوړ کړې نو هغه ستا مشکلات حل کوي. چې کوم شی ته په خپل لاس جوړ کړې هغه تاله هېڅ فایده نشي درکولی، نه درته څه ضرر رسولی شي. د ده قوم چې دا ټول راهزنان او ډاکوانو، دا ابوذر غفاري رضی الله عنه قوم بنو غفار ورته وایي، بنو غفار قبیله. د مکې نه چې شام ته سړي ځي نو په لاره کې دا قبیله پرته ده. ډاکوانو په لاره به یې قافلې لوټ کولې، قافلې به یې شکولې وې، ټول قوم زما ډاکوانو. امام د جاهلیت په زمانه کې د اسلام نه مخکې دغه کارونه کول. ځکه نبي علیه السلام مبارک الله په داسې وخت کې راوست چې د جاهلیت او د ګمراهۍ توره تیاره ده. الله ښیي مخلوق ته چې زه غواړم نو دغه د جاهلیت خلک، دغه توره تیاره کې ګمراهان خلک، د دې نه داسې انسانان جوړوم چې تر قیامته پورې به د هغې مثال په مقدس ځمکه پیدا نه شي. د هغې خلکو نه عمر فاروق رضی الله عنه جوړ شو، د هغې خلکو نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه جوړ شو، د هغې خلکو نه عثمان ذوالنورین رضی الله عنه جوړ شو، د هغې خلکو نه علي مرتضی رضی الله عنه جوړ شو،
داسې نقشې ترې جوړې شوې، داسې شکلونه ترې جوړ شو چې په مخ د ځمکه تر قیامته پورې به دا سیستی پیدا نه شي. نه هغسې اخلاق چې کوم د صحابه کرامو، نه هغسې کردار، نه هغسې گفتار، نه هغسې عهد و پیمان چې په دغې خلکو کې موجود و، په مخ د ځمکه به پیدا نه شي. دا د نبي علیه السلام د مبارک هدایت هغه رڼا وه چې الله د هغوی زړونو ته ورسوله. نو دوی وایي ما هم رهزني او ډاکې کولې او قوم به مې هم کولې. وایي یو ځل ما ته یو سړی وایي چې ای ابوذره، د ده خپل نوم جندب دی، جندب د ده نوم دی. ای ابوذره، ته چې کومې خبرې کوې، په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی، هغه هم داسې خبرې کوي. مې څنګه؟ وی ته هم چې لا اله الا الله، او زه مکې ته تللی وم، هلته هم یو هلک دی، هغه هم دا وایي چې لا اله الا الله، ستا په شان خبرې کوي. ځکه ده خو د بوتانو عبادت چې ده نه دی کړی په ژوند کې. وی ټک زړه مې راغله چې یاره ما خو دا هم اورېدلي دي چې د آخرې زمانې یو پیغمبر به راځي. هسې نه دا هلک غني. وی ورور ته مې وی چې ته لاړ شه او ته پوره معلومات واخله او ماله راځه. زه وی نوجوان وم، ځوان وم. وی ورور مې لاړ مکې ته، واپس راغی. وی ما ته یې وی چې یاره هغه سړی خو ما ولید، هغه خو ډېر ښه سړی دی، خلکو ته ښه خویونه ښیي، ښه اخلاق ورته ښیي، د بدو اخلاقو نه خلک منې کوي. داسې یو سړی دی او د هغه خبرې مې هم واورېدې، ډېرې ښه شته خبرې کوي. نه کاهن دی، نه جادوګر دی، نه شاعر دی، نه حکیم او طبیب دی، ډېر ښه شته سړی دی. وی ما مې ورور ته وی چې پوره دې پوهې نه کړم، ورېږه زه پخپله ځم او زه یې پخپله معلومات کوم. وی ځان سره مې خپل سامان په اوږه واچو او مکې ته لاړم. چې ورسېدم اوس یریږم چې دا ټول خلک خو د دې سړي مخالف دي، دشمنان دي، هسې نه چې ته د هغه په دشمن ورپېښ شم او ما راوپرځوي او چې ته ستا رانه ونه باسي. نو کېناستم د بیت الله په خوا کې، ځکه په جاهلیت کې هم خلک بیت الله ته تلل او طوافونه به یې هم کول او حجونه به یې هم کول. وی کېناستمه، خلکو را باندې دا ګمان وکړه چې دا مسافر دی، طواف یا عمرې له به راغلي. او زه هم تپوس نه کوم، زړه کې سوچ کومه چې یو ناشنا سړی ووینم، ممکن ده چې دا همغه هلک وي، یا که پخپله راته چا وښو. وی ناست یمه سهار نه تر ماښامه پورې او د زمزم په اوبو به مې ګزاره کوله. د زمزم اوبه به مې څښلې. هغې د ډوډۍ کار هم کوي او د اوبو کار هم کوي. د زمزم په اوبو کې دا خاصیت دی چې څوک یې څښي، تنده خو ختموي، تنده خو هر اوبه ختموي، خو هغې کې الله دا یو خاصیت پیدا کړی دی چې لوږه هم ختموي. زمونږ بعضې بزرګانو شپږ میاشتې صرف د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده، ډوډۍ یې نه ده خوړلې. او نورې اوبه چې سړی تږي نو 5 ګیلاسه او 6 ګیلاسه هم څکې شي. او ته یقین وکړه د زمزم اوبه چې هلته څکي، واړه واړه ګیلاسونه ورسره د پلاسټک پراتي، سړی د 2 نه 3 نشي څکلی، درنې دي، لکه ډوډۍ چې سړی وخوري او پرې موړ شي. دقه اوبه چې دې وڅکلې بیا دې ډوډۍ ته زړه نه کېږي. او ما ته خپل یو ډاکټر خبره کوله، هغه څه زه خو پرې نه پوهېږم، خو هغه وي چې دې کې داسې اجزا په دې اوبو کې شامل دي چې هغه د ډوډۍ کار ورکوي، د لحمیاتو او دا دي ورته پروټین او قصې پسې ورته وایي، دا پکې شامل دي په دې اوبو کې الله تعالی پیدا کړي. نو ابوذر غفاري رضی الله عنه هغه فرمایي چې ما د زمزم په اوبو باندې خپله ګزاره کوله. چې ماښام شو، یو هلک راغی، حضرت علي رضی الله عنه. د پیغمبر علیه السلام د قوم دا صفت و په جاهلیت کې هم چې د میلمنو خدمت به دوی کوو. چې څومره خلک به رالل بیت الله ته، طواف له، عمرې له، نو د هغې خدمت به د نبي علیه السلام د خاندان په غاړه، د زمزم د اوبو خدمت د دې د خاندان په غاړه. ملکانه نظام و که نه په مکه مکرمه کې، نو چاته یو خدمت و، چاته بل خدمت، چاته بل خدمت. د زمزم د اوبو هغه خدمت او د میلمنو د ډوډۍ خدمت، دا به د پیغمبر علیه السلام د خاندان په ذمه و. حضرت علي رضی الله عنه نوجوان دی، کشر دی. وی راغې ما ته وویل چې میلمه ته چې څه مقصد له راغلی جوړ اله نه دي پوره؟ وی مې چې نه، زما مقصد لا نه دي پوره. وی راځه شپه به ما سره تېره کړې او ډوډۍ به هم در باندې زه وخورم. وی هغه سره کور ته لاړم، وی ډوډۍ هم را باندې وخوړه، شپه مې مو سره تېره کړه، خو نه هغه تپوس وکړو، هغه خو دا ګمان وکړو چې میلمه دی راغلی دی بیت الله له.
او مام ته تپوس ونه کو. وی ما وی اسې نه چې زه ورته ووایم چې ما ته هغه هلک وښایه کوم هلک چې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده نو دې چې ته د هغه مخالف نی او کوټه کې راپسې وجرنده نه کي مثلا او تکلیف راله رانه کي زم چپ پاتې شم دیم چپ پاتې شو ډوډۍ مې وخوړه اوده شم سار راپاڅېدم بیا د بیت الله خوا کې کېناستم په دې تمه او په دې خیال چې په خپله چته کې یا د بل چا په واسطه تپوس نه کوم یریږم او دا هلک ووینم بیا ماښام شو حضرت علي رضی الله عنه بیا راغی او بیا ماته چې میلمه ستا حاجت جوړ لا نه دي پوره مې چې نه وی راځه وی بیا را کور ته بوتلم ډوډۍ هم راکړه او جناب څه ورته ویلې کېږي خوب مې وکړ او نه هغه تپوس وکړه دا خو میلمه بی نه ما د یارې نه تپوس وکړو وی په درېیمه ورځ بیا ناست یمه همغه د زمزم په اوبو دروازې خپله ګزاره کوم چې ماښام شو علي صاحب بیا راغی وی ما ته میلمه ته جوړ شپې ته بیا پاتې مقصد دې نه دی پوره وی ما وی چې او وی راځه وی کور ته یې بوتلمه ډوډۍ راکړه او په درېیمه ورځ یې رانه تپوس وکړو چې میلمه څنګه راغلی ستا خو 3 ورځې وشوې وی ما وی چې هلته ته ویم خو ما سره به وعده کوې چې دا خبره به راز کې ساتې وی بلکل وی مې چې لاس راله راکړه نو عربو کې دا یو صفت و چې یو خبره به دې ورسره وعده وکړه نو د هغې خلاف پې نه کوم په کفر کې هم او د کفر په وخت کې چې هر څنګه خراب سړی به خو چې راز به دې ورسره پټ وساته نو د هغې پابندي به یې کوله ګوره نبي علیه السلام مبارک چې دی چې کله هجرت کو نو چا ورسره هجرت کو لار ورته چا ښوله عبدالله ابن اریقط او کافر دی مسلمان نه دی هغه ورته هغه د لارې دلال و لارې به د قافلو سره به یو دلال ګرځېده دې ته لارې معلومې وې نو دې دلال نیولی چې ته به مونږ مدینې شریفې ته رسې او دې کافر د مکې نبی علیه السلام سره یې پټه وعده کړې وه وایي زه به تاسو بوځم څوک به هم نه خبروم همقسې یې وکړه نبي علیه السلام یې په یو خاموش پټه لار د دریاب په غاړه مدینې شریفې ته ورسوم نو کافر دی که د دې د ماتې وې خو فورا به یې الویلو چې پلانکي ځای کې ورته کېنی در روان کړی مې دی چې راګیرې کړې نو کافرو کې په عربو کې چې که کافر هم خو هغې کې دا یو شی و چې راز به یې ساته د وعدې پابندي به یې کوله نو علي صاحب ته وایي چې خبره درته کوم خو راز به ساتې چاته باندې نه وی هغه وی بلکل زما وی لاس یې ورکړ وی زه خو راغلی یم او یو هلک دلته پیدا شوی دی او د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده د هغه طلب کوم تکلی کوم چې دا هلک به کوم ځای څنګه به ورسره میلاو شم چې د هغه خبرې واورم علي صاحب خو پوه شو خوشحاله شو وی زه به سم ځای دې وموند سم ځای دې وموند مه یېرېږه زما د تره زوی دی او زه د هغه ملګری یم هېڅ یاره چې ونه کې حضرت ابوذر وي مخکې مې رڼا پیدا شو خوشحاله شم چې دا د هغه دشمن خو نه دی دوست دی وی داسې کار دی د غرمې به دې بوځم لکه چې د غرمې عربو کې ګرمي زیاتې خلک وځي هسې نه چې ځان سره دې زه دروازې په مخه کړم او نبي علیه السلام له دې بوځم نو که کافرو ته پته ولګېده چې دا خو هم یو کس راغلی دی مسلمانېږي نو تا د تکلیف ونه رسوي د غرمې وخت کې به دې بوځم خو په لاره چې ځو نو که داسې خطرناک سړي ولیدو که نه نو زه به د متیازو په بانه کښېنم او یا به د سپلی د ټیکولو په بانه کښېنم چې چمیا برابروم ته به نه ودرېږې ته به نیغ ځې چې څوک را باندې پوه نه شي چې دا د ملګری دی دومره سخت وخت و د مارونو ګورئ قسم دی هغه سړی زمونږ پښتانه چې وی د غنو په پولو راغلی یم نو دا زمونږ مسلماني او زمونږ دا ایمان د غنو په پولو ګورې مونږ ته راغلی دی څومره سخت وخت څومره یریږي چې په لاره چا ولیدو نو ګورې زه به ټیټېږم د قصد متیازو په بانه یا سپلی به برابرومه چې او که به نیغ تېرېږي چې څوک را باندې پوه نه شي دی ملګری دی وی په دغه چل مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ځان ورسو حدي صاحب را سره دی وی چې ور ورسېدو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې وکتل قسم دی وی دا مخ مې خوښ شو سوچه سړی د دې مخ نه هم ګورې پېژندلی کېږي سوچه سړی د خبرو نه هم پېژندلی کېږي چې خبرې مې واورېدې او د مبارک شکل ته مې وکتل د دې مخ نه شغلې رڼاګانې خیږي د ایمان مې د مخ نه پېژنګلو وکړه وی بیا مې وی چې صاحب زه راغلی یم ما ته 2-3 خبرې وکړه وی نبي علیه السلام مبارک راته 2-3 خبرې وکړې او بیا دعوت ته ایمان راکړه
او زما زړه کې الله مسلماني کېنوله، لاس مې نبي علیه السلام ته ورکړ او مسلمان شو. مخکې نه خو دا کلمه ما وې، خو لا ما ته خو پیغمبر نه دی معلوم، یو ټکی مې پکې زیات شو. لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله. د دې خبرې ګوی کوم چې د عبادت لایق رب العالمین الله دی، بل څوک نشته. او اشهد ان محمدا عبده ورسوله، د دې خبرې ګوی هم کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله برګزیده پیغمبر او بهترین بنده دی. وی نبی علیہ السلام ما ته وفرمایل چې ابوذره زه خپل وطن ته پټ د الله عبادت کوه، څه څیزونه یې راته وښول، او چې کله زمونږ دا خبره ښکاره شي انشاءالله الله به ښکاره کي، نو زه به مدینې طرف ته هجرت کوم، بیا به تا دلته راځې. اوس ایمان پټ ساته. دی سویم مسلمان دی ابوذر، په دې ځان پوه کې دی ډېر د لومبو خلکو نه دی، دی 5م نمبر مسلمان دی. د ده نه 4 کسان مخکې دی، دا 5م نمبر دی. دا هغه زمانه ده سخته وه، مضبوط او کلک وخت ده چې څوک د کلمې ذکر کوي بس غدارونه پې کېږي. ایمان یې پکې پرېوت، مسلمان شو. وی ما ورته کې د الله رسوله دا دین خو حق دی، او ما دا کلمه وی زه به دا اوس پټه ساتم، والله کې پټه وساتم، قسم په الله کې پټه وساتم، زم او د الله د دشمنانو په دې ډله کې اعلان کوم. نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې داسې مه کوه، خیر دی پټه یې وساته، او بیا چې کله ایمان په زور کې شي نو بیا به راځې. مې چې الله رسوله مه مې منې کوه، اوسنو اندازه ولګوئ، هسې د ایمان طاقت ته تخیم. د ایمان نه مخکې څومره یېرېږي، چاته غږ نه کوي چې دا هلک کوم ځای دی. د ایمان نه مخکې 3 ورځې تېروي، رپرپې دی پې، چاته غږ نه کوي، چا نه تپوس نشي کولی، که چا میلمه که هغه ته هم غږ نه کوي، او چې هغه ورته وایي هغه سړی چې ما ته ووایه څله راغلی، له اول ته وعده لیکي، ګورې خبره به پټه ساتې، دومره یېرې په زړه کې پرته ده. خو چې د نبي علیه السلام د مبارک لاس سره یې لاس ولګېد او مسلمان شو، یره د زړه نه ختم، بس ایمان له تپو شو. اوس وایي نبی علیه السلام ورته فرمایي چې خبره پټه وساته، ویې نه پټو، مړ مې دي که څوک میدان ته وځو. مسلمان به هم دقه یې، د مسلمان نظر به په آخرت په دنیا بني، چې ستا په آخرت نظر دی بیا به د مرګ نه نه یېرېږي. یا خو به یې زه که مړ شم نو کوم خوا الله له به ځم، او که دنیا باندې ستا نظر وي، بچي مې دي، ښځه مې ده، مال مې دی، دولت مې دی، که دا مړ شم دا به څه کوي، هېڅ په ده نه جوړ نه شي. راغې سید د بیت الله خواته، او د بیت الله مبارک په دې منځ کې په خوا کې په دې مطاف په دې منځ کې ودرېد، د قریشو په منځ کې، وی زه ابوذر غفاري یم، د غفار قبیلې. ای خلکه اعلان واورئ، زه مسلمان شوم، او د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس مې بیعت وکړو، او دا کلمه ویم چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. او چې دا چغې وواله کافر پرې راغونډ شو، او په لتو په سوپونو او په والو شپې شروع وکړه او راویې غورځو. حضرت ابوذر وایي دومره ووایلم چې په ځان نه پوهېدم پرېوتم، بېهوشه شوم. حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت کې لا هم ایمان پټ ساتي، هغه راغی پې د پاسه ور پرېوت، وی ای قومه دا څه کوئ؟ وی نه دی مونږ له دمکي راکوئ، مونږ له چلنج راکوئ چې زمونږ مخکې دې چغې وی، نه پرېږدو دې وجنو یې. وی دی خو د بنو غفار د قوم سړی دی، زمونږ د تجارت لاره چې شام ته ځو د ده په قوم ورځي، که دې مو مړ که بیا به شام ته په کومه لار ځئ؟ سوچ نه کوئ تاسو؟ او تجارت ته چې شام ته ځئ واپس راځئ په کومه لار به راځئ؟ او د ده قوم خو هسې هم په ناکو باندې مشهور و. بدبختانو دا څه کوئ؟ نو خلکو سوچ وکړو چې واقعي د دا لږ والوله ډېر دي، خلک ته یې خوښ شو. اوبه مو بیا پې واچولې، وینې یې ته وچکلې، او چې په هوش کې راغې نو بیا پاڅېد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. بیا اعلان کوي د ایمان رڼا والله که په زړه کې پټېږي، خو چې چا کې د ایمان رڼا وي، خلکو کې د ایمان رڼا کمه ده رڼو، دا حقیقت ته دی. هو الذي انزل السکینة فی قلوبهم،
ایمان رڼا کمه ده مونږ کې. زمونږ د خلکو په مخ کې خدای ته خلک کنځل کوي، پیغمبر ته کنځل کېږي، جنت پسې سپکې ویلې کېږي، دوزخ پسې سپکې ویلې کېږي، صحابه پسې سپکې ویلې کېږي. مونږ ورته خاندو، غږ نه کوو. یاره کو جواب ورکوم نو هسې نه ده سړی خفه نه شي. که جواب ورکوم ده سره میروانه راځي، که جواب ورکوم دا ملګري مې خفه کېږي. د ملګري د خفه کولو دپاره د الله کنځل برداشت کې. په قرآن خلک لګیا دي اعتراضونه کوي، مونږ چپ یو. په دین لګیا دي خلک ټوکې کوي، دین پورې مسلمانۍ پورې ټوکې کوي. سوزکي کې او په ګاډي کې مونږ ناست یو، مونږ ورته چپ ناست یو، خاندو ورسره. او بعضې خلک په ټوکو او په ټقالو پورې دین پسې ټوکې کوي. خلک خندئ او په دین پورې او په فرشتو پورې او په پیغمبرانو پسې ملنډې او ټوکې کوي. مونږ ورسره خاندو که نه خاندو؟ جواب راتېر وړو. یاد وساتئ د کفر خبره که چا په ټوکه مو کړه په ټوکه او مونږ ورسره هم خاندل، دا ټول کافر چې ښځې ته لاړې. احتیاط کوئ ورونو، دا څه کوئ؟ فرشتې داسې دي او جنت داسې دی او قبر داسې دی، هم خاندي. د الله په عقیدي خبرو پورې ټوکې کوي کافر، او چې څوک ورته خاندي لاسونو پورې پړقوي، دا هم د اسلام نه ووتل. مسلماني اسانه خبره ده. حاجي دا ده خدای حکمونه، دا پکې ما ته یو سړی وایي، ما ته پخپله یو سړی وایي، یاره وایي دا د پردې دا ښځې چې پرده کوي او مخ یې پټ کړي، وایي دا خو ښه خبره نه ده. مې د الله قرآن چې وایي. یاره جي وایي دغه ته په خپل ځای کښېنه، عقلي خبره کوو. یاره ما له غوسه راله، مې ستا په دې عقل کې خو مازغو کې خو دننه دماغو کې سوپې پرتې دي، ستا عقل څه شی دی چې ته په خپل عقل خبرې کوې؟ د خدای د دین مقابله کې. مې ته په خپل عقل وایه. وایي زما عقل خو دا وایي چې دا مخ یې پټي، نو د هر چا په زړه کې دا راځي چې دا ښځه به سینګئ، او چې مخ یې ښکاروي یو ځل به ورته خلک وګوري، دغه شک به ختم شي، بیا به ورته څوک نه ګوري. ما ورته د جهان قمقله بېوقوفه، زه هم د عقل جواب در کوم چې ته دا ده چې مخ یې پټي او د خلکو زړه کې دا دی چې دا به سینګئ، نو عقله کې دې راځي که نه؟ پردی ښځه خو یې نه لیده که نه؟ خو که مخ یې ښکاره کړه او دا خلک ورته ګوري او زړه کې دا مې څه ګارنټي ورکولی شي چې یو ځل ورته خلک وګوري دوباره به ورته نه ګوري؟ او د فتنې ګارنټي ورکولی شي چې له دې نه به څه فتنه جوړه نه شي؟ ګوره چې هغه ملکونه وګوره چې کومو ملکونو کې ښځې او سړي کولاو ګرځي، هغه علاقې دې په خپل ملک کې وګوره چې کومې کې بې حیایي او بې ستري ده، او هغه علاقو ته مو ګوره چې کوم کې ښځې په بورقو پټ مخ ګرځي. زه اوس په عقل خبرې کوو، بې حیایي او ګندګیري او ګناه په کوم علاقه کې ډېره ده؟ هغې علاقه کې ډېره ده چې ښځې پکې کولاو مخ ګرځي. دا نه چې یو ځل به ورته وګوري بیا به ورته نه ګوري، هغې نه خو ډېر فساد جوړېږي. زمونږ په علاقه کې ښځې الحمدلله په حیا کې ګرځي، پټ مخ ګرځي، بورقو کې ګرځي، د ګناه نه سړي هم بچ دي او ښځې هم بچ دي. او ورشئ په نورو علاقو کې چې کوم ځای کې ښځې کولاو ګرځي، کولاو مخ ګرځي، ستا په عقل په بنیاد یې مه ګوره چې بې حیایي او فحاشي پکې څومره زیاته ده. ما یې ګوره دا د الله د کتاب بیانان. زما عقل نظر چې کوم ځای پورې لګي نو هغې پورې کار کوي، چې د نظر نه اخوا شو بیا زما عقل کار نه کوي. او د هغه الله علم په اسمانونو په ځمکو د انسان په اجتماعي انفرادي په ټول ژوند د الله علم حاوي دی. نو چې رب العالمین کوم قانون درته جوړ کړي هغې کې به عقلي خبرې نه کوي. داسې دی مو که نه؟ نو خبره مې دې پورې کوله نو چې حضرت ابوذر رضی الله عنه چې بیا غی راګیر که پاسې د اعلان وکړه او بیا یې راوپرځو او ویې واهه، نو عباس رضی الله عنه بیا ورپرېوت، بیا یې خلاص کړی. ظالمانو له څه کوه؟ وی نه دې مونږ له چیلنجونه راکوي، زمونږ مخکې د کلمې اوازونه کوي، نه یې پرېږدو. وی بدبختو لارم ده د په قوم ده د تجارت د شام، نو که دې مو مړ کړه نو ګورې د قوم نه بیا ځان نشئ خلاصولی، لار د تجارت به درته بنده کړي، نو پرېښه. نو نبي علیه السلام مبارک ته راغی د وینو شول پول، حضور پاک مبارک تسلي ورکړه، وی د خپل کلي ته خپل وطن ته خپل حق دې پوره، او چې کله زما ایمان او اسلام او دین غالب شي بیا به راځې. لار خپل قوم ده، چې قوم ته لار، قوم ته دعوت ورکړه د ایمان چې ای قومه ما چې کوم سړی ولید ډېر رښتونی سړی دی، د هغه دین ډېر ښکلي دین دی، د هغه پیغامات ډېر بهترین او اعلی دي،
او دا هغه سړی دی د کومو متعلق چې موږ په تېرو شوو کتابونو کې اورو چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي. راځئ ایمان پرې راوړئ چې څومره د ده قبیله وه او قوم یې و، نیم الله په هغه وخت مسلمان کړ. نیم مسلمان شو او باقي نیم قوم د ده بیا د هجرت نه پس مسلمانان شوي. دا کون الله بچ کړل. نبی علیه السلام مبارک چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ، ده لږ وروسته هجرت کړی دی. مسلمانو په خپل قوم کې تبلیغ کو. یا دې لاملي مدینې منورې ته هجرت یې بیا وروستو کړی او د پیغمبر علیه السلام مبارک خدمت ته یې کو. هېڅ نو دقه یک تنها و. پیغمبر علیه السلام مبارک سره به هر ځای ګرځېده، د هغه خدمت ته یې کو، د هغه خیال به یې ساته. او تېره جمعه درته ما ویلي وو چې کله د تبوک جهاد له نبي علیه السلام مبارک ته نو دې ورپسې راودلې و زوړ اوښ و، په هغې سور شو، هغه اوښ یې نه ته، بد هغه اوښ یې پرېښوده او سامان یې په شا کړ، کونټۍ کې سامان راکړ، را په اوږې کړ او پیاده روان دی نبي علیه السلام پسې. و یو موقع کې نبي علیه السلام نه چا نه تپوس وکړ چې یاره ابوذر نشته. صحابه ورته وی یاره خو ډېر شوق یو د جهاد، خو پته نه لګي صاحب په دې لښکر کې خو نه دی راغلی. و یو ځای کې نبي علیه السلام دمه وکړه، چې دمه یې وکړله اوس دی را روان دی، دوړې خېږي، خو لرې دی. نو صحابو نبي علیه السلام ته وفرمایل وی صاحب یو سړی په دې لاره را روان دی او منډې را منډې م وی او ډېرو لویې دوړې پرې راخېږي او زمونږ په تکل کې معلومېږي چې را روان دی. چې نبي علیه السلام مبارک وکتل، وی هلکه دا به ابوذر وي. وی ابوذر دی. خلکو وی لرې دی نو پته به لګي چې را نږدې شو دی. یو صحابي را منډه کړې نبي علیه السلام ته، وی د الله رسوله زه ګوی کوم چې ته رښتونی پیغمبر یې، تا خو د لرې ځای نه پېژندلی یم نو تا وی ابوذر دی، خو همغه ابوذر دی. راغی نبي علیه السلام مبارک سره کېناسته، ستړی و، حضور پاک مبارک ځان ته را نږدې کړ او ځان سره یې کېنو، وی ای ابوذره ته به یوازې سفر کوې، یوازې به مرې او د قیامت په ورځ به د الله دربار ته یک تنها یوازې روان. دا خوشخبري وله ورکړه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې و، د دې یو صفت و، دا د بل چا نه و. نبي علیه السلام مبارک ځای په ځای د مال متعلق فرمایلي دي چې مال مه جمع کوئ. اگر چې د نبي علیه السلام د خبرې دا مطلب نه دی چې مال جمع کول حرام دي، لکه مطلب دا چې مال سره ډېره مینه مه کوئ یا په حرامو باندې مال مه پیدا کوئ، خو د ده دا عقیده او نظریه وه چې د مال جمع کول ګناه ده بس. نو چې داسې به په لاره ګرځېده او د چا به کور جوړ کړی او لږ مزېدار کور به و، ده به ورته دروازه لګوله، به وله راووتو، یو بړو سپین ږیرو کونټۍ به ورسره وه، نو سټ ته به یې وله کونټۍ واچولو. ته د نبي علیه السلام صحابي او دا کور دې ولې جوړ کړی دی؟ ابوذره دا به زه اوسېږم په کوم ځای کې، یو کچه کوټه دې ډېره وه که نه؟ دنیا خو د مسافر مثال دی، سبا چې روان یې دا بنګله دې دله جوړه کړې ده، دا فوراً روانه که. هغه به وی نه جي دا خو نبي علیه السلام نه ما تپوس کړی دی، نه دا ګناه ده. کونټۍ به یې نه کړله، ډوډۍ غذاره به یې موله ورکړل. بل سړي ته به ورغی چا سره چې به ښایسته ښکلې جامې جوړوې، کلک به یې د لاس نه ونیوه، هلکه دا څه دي؟ دا زما جامې دي که نه؟ نه نه ماله زلۍ جامې به دې چولې او دې خو پنځه شپږ جوړې کېږي، په غریبانانو به یې تقسیم کړې وې. دا جګړې وې. خو صحابه به ورسره ډېره زیاته ګزاره کوله، ځکه ډېر زور مسلمان دی. دی فرمایي وی د بیت الله په خوا کې ناست وم، وی نبي علیه السلام مبارک وی او فرمایل چې هم الاخسرون. وی زه رالم نبي علیه السلام ته کېناستم، هم الاخسرون دا چې دا خلک ډېر په زیان او په تاوان کې دي. وی مې چې دا څوک دي؟ من هم یا رسول الله، دا څوک دي؟ دا خو تباه شو. وی ابوذره هغه خلک چې ډېر مالونه جمع کوي. و دا حدیث واورېده. اوس د نبي علیه السلام مبارک دا مطلب نه دی چې مال جمع کول ګناه ده، ځکه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې حضرت عثمان رضی الله عنه پوره مالدار و او د مجاهدینو سره امداد به یې کو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه خو کافي مالدار و، امداد به یې کو. خو د نبي علیه السلام مقصد ده چې د مال جمع ته ډېره توجه مه ورکوئ او یا په حرامه دا مال مه ګټئ. خو بس د ده ذهن کې دا ګرځېدلې وه چې نه بس مال جمع کول ګناه ده. نو صحابو سره به یې جګړې کولې. د عمر فاروق کې شام ته لاړ، د شام بادشاه چې حضرت معاویه رضی الله عنه، هلته به هم خلکو سره جګړې کولې، چې کوم مالدار به یې لیده په کونټۍ به یې ټس ایسته یا د کونټۍ هغه امریک نه یې به پر یې سټ کې اچو او راښکه به یې
حضرت معاویه رضی الله عنه راوغوښتو وایي دا ته څه کوې؟ ولې قرآن کې الله نه فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. هغه خلک چې سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي، د مضبوط دردناک عذاب زیری وله ورکړه. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقع بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. د قیامت پر ورځ به دا مالونه الله د جهنم په اور کې ګرم کړي. دا سخت ډرار شروع دی. دا ډرار بند کړه، دا خو بل دی چې ډرار مصیبت شروع دی. یو کس ورپاڅېد ډرار مه کوه. دا طنزي او شاګانې او د املاګانو له په دې باندې داغونه ورکوي. هذا ما کنزتم لانفسکم. هلکه دا هم ځان لره مال جمع کړی و. فذوقوا ما کنتم تکنزون. ای الله خو په قرآن حکیم کې دا څه مصیبت مونږ لمانځله، دا څه زموږ ګاډی راغله، څه ګاډی یې سرکول دی. هغه دې شو مونځ یې نه کړې، دی ورته ډرار دې شروع کړی دی سړی. حاجي بهر کیفه خبره مې دې پورې کوله چې مال دا آیاتونه حضرت معاویه رضی الله عنه ته وویل چې هغه ته د دې آیاتونو ذکر وکړه. هغه وی نه دا د مسلمان په حق کې نه دي نازل، دا خو د یهودیانو په حق کې د آیاتونه نازل دي. شرعي مالونه جمع کوي. دی نه قسم په خدای چې د هغې په حق کې نه دی، زمونږ په حق کې هم دی. حالانکه حدیث پاک کې راځي چې مال څوک جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله، علما وایي چې زکات ته نه ورکوي، یا بعضې وخت د جهاد ضرورت شي او په هغې کې مال نه ورکوي. ځکه حدیث کې راځي چې یو سړي مال جمع که او زکات یې ترې ورکړه، دا مال یې پاک شو. خو د آیات هغه ظاهر ته به کتل، جګړې به یې کولې. معاویه صاحب ګورنر و د شام، هغه حضرت عثمان ته شکایت وکړه چې د ابوذر نه م خلاص که. دې خو هر چا سره جګړې کې، حتی ما هم نه پرېږدي. حضرت عثمان رضی الله عنه ځان ته وغوښته، پرې راویې غواړئ، چې ځان ته یې راوغوښته او دی دلته مدینه کې به ما سره اوسېږي. بلکل تابعدار، هم تا سره به اوسېږم. چې هلته اوسېدا ټولې جګړې خلکو سره کول، هم په دې تا مال جمع کړه، خجامه دې واغوسته، دا خشته ساوي دې واخیستل او روزانه جګړې، او خلکو به یې لحاظ که او سپین ږیري. عثمان رضی الله عنه ورته یې داسې کار وکړه چې د مدینې شریفې نه بار یو بانډه د ربضه ورته وایي، هغې ربضې ته وځه، به تالته تېره شه. به دې غریب کډه کوډه واخیسته، یوه یې ښځه وه یو دیو، هغې ربضې ته لاړ. چا دې تپوس وکړه، وایي ګوره دا خو یې درسره زیاتې وکړو، چې د ښار نه یې راوویستې او په دې بانډه کې دېره کړې. وایي دا د پیغمبر علیه السلام خلیفه دی عثمان. وایي دې خو لا دې دی، وایي که په ما یو تور حبشي امیر شي چې د هغه بدشکله انسان یي، هم به د هغه تابعداري کوم. تور حبشي بدشکله انسان که مې امیر د هغه به بیا تابعداري کوم. دا خو لا د نبي علیه السلام مبارک صحابي دی او د هغه زوم دی او خلیفه دی، دی چې څه وایي زه به یې تابعداري کوم. په هغه ربضه مقام کې تر مرګه پورې اوسېدم. د نبي علیه السلام د وفات په وخت کې پیغمبر علیه السلام مبارک ځان ته رانږدې تپوس یې وکړو، وایي ابوذر څه شو؟ وایي صاحب بار دی. وایي راویې غواړئ. ګوره د وفات په وخت کې ځان ته یې رانږدې کړه، نبي علیه السلام مبارک په کټ کې ملاست و، د دې ویې رانږدې شه او دې سینې پورې ولګوه، په ځان یې راوغورځوه. ډېر زیات ده مجلل او نبي علیه السلام مبارک هم مجلل، ډېر یو بل ته وژړل او په غوږ کې ورته څه خبرې وکړې. ای دا ابوذر باروز اوس. چا دې تپوس وکړه، وایي ابوذره ډېره مینه در سره نبي علیه السلام ونه کړه، په بیمارۍ کې په ځان راوغورځولې او سینې سره یې پیوست کړې، څه درته ووایي په دې غوږ کې پټ. وایي زه د حضور پاک مبارک راز نه فاش کوم. دا زموږ د هغه پټه خبره ده چې ما ته یې په غوږ کې وکړه. په زندګۍ کې به چېرته زه د نبي علیه السلام مبارک راز فاش نه کړم. هغې پته ونه لګېده چې په غوږ کې یې ورته څه ویلي، خو مینه خو یې پته ولګېده که نه. یو صحابي فرمایي، وایي په لاره تېرېدم، یو غلام و ورسره، وایي چې کومه جامه دا چولې وه، همهغسې جوړه یې غلام اچولې وه. چې کومه ډوډۍ ده خوړه، غلام ورسره ناست وي، هر کاسه کې ورسره ډوډۍ خوري. وایي ما ورته وویل چې ابوذره چې کومه جامه تا غوندې غلام لري هغه ورکړې ده، دا خو غلامانو له خلک داسې ښایسته جامې نه ورکوي، او چې ته ډوډۍ خورې ځان سره دې غلام کېنولی دی، دا خو بیل کېنوه. ما ته ویل چې نه، ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلي دي چې کومه جامه اغوندې غلام له همهغسې ورکوه، چې کومه جوړه زما د هغه به زما د غلام وي، او چې ته کومه ډوډۍ خورې همهغې کې ځان سره غلام کېنوه. نبي علیه السلام فرمایي که نه، دا نوکران شو، مزدوران شو،
چې تا له پخلی وکړي ځان سره کښېنه او ځان سره کښېنوه او که ځان سره نه کښېنې نو چې څه پخکلي دي هغه تا او لوګې په هغه سړي تېر شوی دی وله ورکړه چې بار هغه خیر دې وخوري خو جدا داسې مه کوه چې ته یو شی خورې هغه له بل شی ورکړې دا خو ستا ورور دی ته چې کومه جامه اغوندې هغسې جامه د خپل نوکر له مواله خپل غلام لرې مواله چې هغسې جامه واغوندي داسې د سنتو د پیغمبر علیه السلام تابعداري به یې کوله او په سنتو باندې به عمل کو په هغه ربضه مقام کې و بیبي ده او دی دی هلته هم خلکو سره جګړې دي خو به د چا ګډې کیلۍ دي خو د نصیحتونه کوي چې دا خرڅ که یا دا په غریبانانو تقسیم که که د چا کور دی وایي دومره پیسې دې په وایي لګولې دي دا پیسې غریبانانو له ورکړه نو نورو خلکو وی چې اوس دې خو د دې نه پس مونږ بل خوا به کم خوا ځي بوډا دې سپېیا چې مونږ به کې ځو نو خلکو ته کورونه پکې ښودل څوک د یو خوا لاړل څوک د بل خوا لاړل ګوره د پیغمبر علیه السلام پیشنګویي ده که نه یوازې به مري یو د کور پاتې شو په ربضه کې یو د کور پاتې شو چې کله پروت دی بیمار دی نه ښځه ورته وایي چې ابوذره په جواب کې ورته ښځه ولې جاړې وایي جاړم په دې کې یو جوړه ستا ده چې تا اغوستې ده بله جوړه زما ده چې ما اغوستې ده نو که ته مړ شې نو کپک دې د کوم دی نه راوړم سوال خو ګناه ده او حرام دی دې ورته نصیحت کوي چې ښځې د دنیا فاني ژوند دی هېڅ پروا مه کوه هېڅ چې خفه نه شي او چې زه کله مړ شم نو زما یقین دی چې ما له به رب العالمین د کفن انتظام کوي وایي چې مړ شي جنازه پرې څوک کوي قبر به دله څوک کنی لکه په دې کلي کې خو یو ځای او یو تی خلک کوم هم نه تښتېدل وی انشاءالله زما د امید دی چې زما قبر کنستل د دې انتظام به مله وکړي او زما جنازه به انشاءالله هغه کس کوي چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زړه ته ډېر نږدې واقعي همغسې وشوه وی دی بیمار دی وی زه بار ووتم داسې یو غونډی او په غونډی وختم هېڅوک ګورمه چې راشي دا سړی راته مري چې د ده د هغه کفن دفن خدمت راسره وکړي وایي چې غونډی ته وګورم څوک نه واپس خاوند له راشم د ده تیمارداري کوم اوبه پکار اور د ځان کدن دی بیماري ده وی بیا غونډی له ورغلم وی دې کې مې یو ډله ولیده وی که ډله مې ولیده هغوی رالل وی ما ته وی چې خورې یا ترورې ته څه من لري جوړې کړې که دلته خېږې کله هلته وی چې زما خاوند یو بیمار دی او اخیري بیماري یې ده نو که تاسو مهرباني وکړه غلی زما د دې خاوند خدمت هم وکړه ستا خاوند څوک دی امام ما ورته وایي چې پلانکې دی وایي هغه د پیغمبر علیه السلام صحابي ابوذر نږدې سړی نه چې او بس هغوی رالل ډېره شو د وفات د بیمارۍ خدمت هغې خلکو وکړه بهترین قسم کفن هغې خلکو راکړه چې دی کله وفات شو او د وفات نه لږ غوندې مخکې په دغه ډله کې چې دا کومه په لار روانه او راله یو سړی و راغی حضرت ابوبکر ابوذر رضی الله عنه ته ورته رغاړوت چې ور پرېوت او ډېرې یو بل ته وجړل او هغه سړی ورته وایي چې ابوذره ته خو دنیا نه روانې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات به هم کې نو ستا د قسم وي چې به زما سلام به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي وی هغه سړی ته خوب شو ابوذر ورته وایي چې زما جنازه به هم ته کې اخوا شو وی زه ورغلم خپل خاوند له ابوذر نه چې دا سړی څوک و چې په تا راپرېوته او تیم ښکل کړې او تام ښکل کړه او غوږ کې راته څه خبرې مو کړې وی ښځې ما تا ته نه وي چې زما جنازه به هغه کس کوي چې د پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې وي مې چې دا سړی څوک دی وی دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی الله قافله کې ولا هغه راوسته بیا وفات شو قبر یې ولو کنسته همدغې قافلې او په هغه ځای کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جنازه وکړه او په هغه ربضه مقام کې دفن شو هلته اوس هم قبر دی نو دا زموږ د صحابه کرامو ژوند و صحابي چې د نبي علیه السلام پنځم مسلمان دومره تکالیف هغه تېر کړل او برداشت یې کړل د دنیا ژوند ولاړ تېر شو حالانکې دومره دولتونه او مالونه صحابو له په دې اخر وخت کې راغلل چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه کله وفات کېږي د هغه څومره مالو دا جهادونو کې غنیمتونه وله رالل تجارتونه به یې کول هغه مالونه وله رالل نو دا د څلور بیبیانې وې نو هغه یو ښځی وایي
چې داسې کار دی چې زما په میراث کې کوم پوره حق کېږي هغه نه غواړم، په جایداد کې چې مې کوم حق دی هغه هم نه غواړم، په ګډو چیلو کې چې مې کوم حق دی هغه هم نه غواړم، په غلامانو مریانو کې مې چې کوم حق دی هغه هم نه غواړم، په کورونو کې مې چې کوم حق دی هم نه غواړم، او په نغد مال کې چې زما کې کومه حصه کېږي هم پوره نه غواړم، بس لږ غوندې راکې راله. نو چې څلور ښځې وي د یوې ښځې اتمه حصه کېږي چې اولاد یې وي، نو چې څلور ښځې هغه اتمه او په څلورو تقسیمې نو دوه دېرشمه حصه بیا کېږي، د دې ښځې دوه دېرشمه حصه کېده، نو هغه دوه دېرشمه پوره حصه هم نه غواړي، وی لږ غوندې راکې، نو څلور نیمې شلې زره دینار یې وله ورکړی. دینار څونه قیمتي شی د سرو زرو څخه ده. دا څلور نیمې شلې زره اشرفي دینارونه دی په نغد مال کې هم حصه نه ووي، دا لږ غوندې راکې راله. نو که دغه ټول مال نم شي او 3200 حصه شي نو څلور نیمې شلو زره له په 2 کې دغه ورکړه نو پته به ولګي چې څومره مال یې دومره صحابه مالدار شوي، دا نه چې مال ولا نه راته لیکن محبت یې نه ساتله مال سره. مال رونو ګټل دا ثواب کار دی چې په ښه نیت یې ګټې، چې په دې کې به زکات ورکم، د غریبو سره به امداد وکم، حج به پکې وکم، عمره به پکې وکم، طوافونه به پکې وکم، مسکینانو سره به امداد وکم. داسې مال ګټل ثواب دی، داسې مال جمع کول ثواب دی. جومات به پې جوړ کم، لار به پې جوړه کم، دا بله خبره نه ده. د خپلو بچو نفقه در باندې فرض ده، هغې له به نفقه ورکم، د خلکو د سوال نه به پې خلاص یم. لیکن حرام مال ګټل ګناه ده چې په حرام یې راجمع کې. نمبر 1 یا مال ته د دونه مینه کوې چې اخرت پې نه پاتې، یاره پرېږده وه دا مونځ به ماسخوتن به قضا راوګرځو، دا ټول لمونځونه به ماسخوتن وکړو، نو چې اخرت پې نه پاتې کېږي، الله پې نه یېري، مونځ پې نه پاتې، یا حرام ګټې، دا مال جمع کول خطرناک شی دی. ابوذر رضی الله عنه د مطلق مال د جمع نه منکر وي، دا ګناه ده، دا د هغه خپل تفرد او خپل ری و. قرآن حکیم کې الله فرمایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. د خلکو څه خیال دی چې زمونږ په مال او زمونږ په بدن او زمونږ په بچو کې به د الله د دین لپاره قرباني رانشي، صرف په کلمه به بچ کېږو، داسې نه کېږي، د کلمې سره به قرباني ورکوې. اوس مونږ خلکو ته اسانه قرباني ده، اوس خو داسې د عیش و عشرت زمانه ده. دور خو مخکې ګران و، مخکې به ترېشرې هم کولې، وانې به هم کولې، ترېشرې لا کم ځای وې، غوبلې به یې کولې، وانه به یې کوله، دغې سره مونځ ګران و. اوس خو مونځ اسان شو، مخکې به یې کولې، هغې سره مونځ ګران، اوس خو په پوله او تخان غوندې په پاکه جامه کې ناست دی، اوس مونځ اسان دی. اوس داسې سیدونه راووتل، داسې سامان درته الله درکړ چې زمیندار ښه په اسانه په پاکه جامه کې خپل مونځ کولی شي، مزدورکار ښه مزېدار په پاکه باندې مونځ کولی شي، زنانه په کور کې الله څومره سامان ورته د ګیس ورته شته، د جامو د اینځلو مشینونه ورته راووتل، نور د سهولت سامان ورته راغی په کور کې دننه، که د دې د پاسه هم زنانه الله نه یادوي او الله ته رجوع نه کوي نو ګوره ډېره لویه بدبختي ده. اوس عبادت اسان شو، روژه څونه اسانه شوه. ما ته یاد دي په اورو به خلکو جګړې نه کولې، په اورو باندې به خلکو یو بل په چاړو په چاقوانو نه وه، مرګونه به پې خلکو نه کول. اوس کور کې درته فرجونه لګېدلي دي، د اوړي روژې درته څومره اسانې شوې، پکې درته لګېدلي دي، اییر کنډیشن درته لګېدلی دی، که نور څه په کور کې چادرنې په جومات کې درته پکې لګېدلي دي، دومره راحت ته الله راوسته. هغه روژې ګرانې وې، که دا روژې ګرانې دي، اسان شی دی، روژه درته اسانه شوه. حج درته څومره اسان شو، 6 میاشتې له به خلک حجونو ته تلل، په بهري جز کې به سفر کو او د ښو خیږو خیږو نه به ډک و، ځان سره به یې صاحب یو بوجۍ کې خو د دسماتې لوټې ګرځول چې بهري جز کې به تله. نو ما ته یاد دي لوټې او دسماتې، دا پیپرې میپرې کم ځای کې وې او دسماتې لوټې غونځاخي به هلته کې خلکو پخول او صاحبه دا به ورته په بوتۍ کې اچول چې ایروپلان کې حج له روان دی، دې نه به صاحب به په ریل ګاډي کې کېناست او بیا کراچۍ کې به څومره ورځې تېرولې او بهري جز کې به ورکې رابغې 15 میاشتې به له بچو نه غیب و. اوس څه حج دی چې لاړ شي په 20 ورځې پس واپس راځه په هوایي جز کې، څونه اسان شو درته. پیسې کم ځای وې، الله دله دولت هم درکړ، وایه که نه رښتیا، تاسې وکړه نه وه صاحب لاونه به و، کچالان به و، زیړ وختي به م نیولي وو، موږ ټولو د جوارو ډوډۍ به و، د پیشتري ساعت به و، ورشه وګوره کم نعمتونه الله راکړل، ټول وایه الحمدلله. په کلي کې به د چا دروازه نه وه، کچه پوټۍ به یې څڅېدې به، پخې بنګلې دله الله تعالی درکړې. د مارونو نور به مونږ الله نه څه غواړو.
جامه ښه شته ښکلې خدای پاک درکړه اعلی د یو سړي جامې وګوره ورشه وګوره بکس د یو کس د جامو ډکي او د ښځو والله اکبر د ښځو خو سل او اتیا جوړې یو واده کې یو جوړه او په بله واده کې بل جوړه دا نه الله نعمت ښځو له ورکړ پوکیوال پکې نشته پخوا به د پوکیوال ډلې به دې بلولې سترګې به د ښځو د اوښکو نه بیلې ولې اور نه بلیږي اوس ټک ورکه اور درته بلیږي یارو نور الله نه څه غواړی څومره نعمتونه دله پروردګار درکړل بورقې تستې د اوبو پکوي کې مګه اوس مونږ لاړو څوک تپوس نه کوي چې پکوي کې چرګه پروته ده څو بورقې وباسي والله که څوک راشي مګې کم دي او که شته پی کم دی پی کې مګه پرېوته او پکې چرګه پرېوته بور دې لکلی دی کړس ورکې اوبه راته ګیلاس کې راوځي پمپ ته لګولې دی څونه اوبه دې پکار دي لمبلو له منګي راکوه کوزې راکوه جومات کې به صاحب کوزې به وي او منګي به دا خو زما د یادو هغه مخکنۍ دور ترې ده دې جومات کې دغه ځای کې او دغه ځای سبیل او کوزې وي او منګي وو ولې دا مشران ناست وي یاد نه وي تاسو ته او ترخیص مې د دې جومات اوس بټن وهه ګرمې اوبه دله راځه گیزر لګېدلی او پلانکې شی لګې او پلانکې شی لګېدلی پکې راته لګېدلي دي ایرونو نو چې په دې کې مونږ الله یاد نه کړو نو بد قسمت او بدبخته به یو که به نه یو تېښه ورته چې به سړی ته ټول کلي کې به خلک راغونډ شي زما یاد نه لري خو مشرانو مې اورېدلي هلکه پلانکې ښار ته ځي ما له دا شی راوړه ما له هغه شی راوړه ما له هغه شی راوړه نو وایي چې سړک ته به ووته ګاډي نو ګاډي والا به یې سورلی نه برابرېږي ماښام به شو ده وایي سبا به ځو سورلی پوره نه شو نو چې سبا به لاړه او ښار ته به ورسېده واپس به راته نو څادر به یې د شلو غوټو نه ډک کړی دا د پلانکي غوټه او دا د پلانکي ده او وی خلک به ورله سړک ته تلل چې پلانکي د ښار نه را روان دی اوس د باندې الله څومره فضل وکړو کنډی ته سهار لاړ شه ماښام بیا راځي نه د الله فضلي به دې ورونو په موږ مونږ د الله حمد او شکریا ادا کوو هسې نه چې دا نعمتونه زمونږ د نیولو ذریعه ونه ګرځي زمونږ د وبال ذریعه ونه ګرځي خدای مې پرې راونیسي چې دا نعمتونه خو مې درکړل ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار دا نعمت دی د الله خو ګورې هسې نه چې دا نعمت بل شان ونه ګرځي لکه زه مثال در کوم نو بس کوم درته هغه د مږې مثال چې په لټ کې هغه جال والا لټ کې غوښه پرته وي او مږه بار ناست دی مږه خو پې دا ګمان کوي چې دا د الله نعمت دی او ډېره خشته غوښه ده هغه چې چا ورته غوښه په هغه لټ کې ویجانده کړي اوږه مسالې پې اچولي چې خشته خوشبويي کوي چې مږې وله د سوړو نه روځي پې ګمان کوي او ناګهانه په هغه سوړو باندې وردن نه شي پنجرې ته نو څومره په خوشحالۍ لګي تا غوښه باندې چې غوښه مې منتله ښه مزېداره ترسکونه غوښه ده خدای دې ورسره خوب وکړي چې هغه غوښه راکړې ده دا خو لوی نعمت دی او چې غوښه خلاصه کړي نو بیا څه چل کېږي بیا د وتو لارې وي لټ راوالي او ماشومانو ته یې اوده کښېنوي او چې ستوره وله کولو کړي او ماشومان په چوکو راباندې کړي هغه نعمت وله د هغه سپېمو نه راوباسي مګه خو پې ګمان د نعمت کوي خو نعمت نه یې صرف څه شی وي د الله قهر غضب وي که نه هسې نه چې مونږ دقه تې ونه ګرځو چې مونږ وایو دا خو نعمت دی او نعمت دی او فرشتې وایي صبر وکړه لټ کې ګیر یې لټ کې ګیر یې دا نعمت خو تا ته ظاهر کې ښکاري خو چې د مرګ در باندې راشي او په قبر کې در باندې بیا هغه فرشتې را با پورې باسي او دا نعمت د دا سپېمونو درته وباسي څه به کوې واقعي مونږ وایو الله ته زمونږ دپاره نعمت وګرځوي مال نعمت دی دولت ته دنیا دی خو چې الله پې دنه هېر نه شي دین پې دنه هېر نه شي د مارونو دا مونږ ته سبق د دې واقعې نه معلومېږي هلې د بزرګ قوم پرېږدي وطن پرېږدي هر څه پرېږدي یو الله لذي مال پرېږدي یو الله لذي ژوند هغه هم تېر کړ چې کوم مقرر ژوند دی د هغې نه خو پې ژوند کم نه شو او جنازه پې چا وکړه الله وله کم سړی په بندوبست کې راوسته پخ چا که اخري ملاقات یې چا سره وشو او د حضور پاک مبارک هغه محبت چې په ځان راغورځوه او په غوږ کې ورته پټه خبره کوه خپونوه دا چا سره شوي زما رونو که مالدار یې که غریب یې د حلالو د رزق سوال د الله نه کوئ خو چې الله د نه هېر نه شي هسې نه چې دوکان زمینداري نوکري نمانځه په وخت کې تا نه مونځ هېر کړي د روژې په وخت کې د نه روژه هېره کړي یا د شپې د الله عبادت د نه هېر کړي الله دې زمونږ نه راضي شي که څوک د واده نه مخکې په غوسه کې ووایي چې په ما باندې ښځه طلاقه ده نو که نکاح تړلي که نه نکاح نو ښځه خو پرې طلاقه شوه او که نکاح نی تړلې نو نکاح نشته نو طلاق له کوم ځای نه راغلی